اسلامي امارت خپلو ځواکونو ته 83 بېلابېل ټانګونه وسپارل. دغه تازه مهم اقدام ته د ولسي خلکو او د اسلامي امارت د ملاتړو غبرګونونه درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ولسي وګړو یوې برخې دا پرمختګ یو ښه ګام ګڼلی او وایي چې د پوځي اوزارو رغول به د هیواد د دفاعي توان په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. یو کس لیکلي موږ له اسلامي امارت څخه غواړو چې د پوځ د لا پیاوړتیا لپاره د نورې هڅې هم وکړي. دا پرمختګ به زموږ امنیت نور هم ډاډمن کړي. بل کس وایي د پوځي ګاډو سمونه ښیي چې اسلامي امارت د هیواد دفاع ته پوره پاملرنه لري. کارپوهان باور لري چې د پوځي ګاډو رغونه او بیا کارنده کول د اسلامي امارت د دفاعي توان لپاره یو مهم پرمختګ دی. یو کارپو وایي د لسګونو پوځي ګاډو سمونه په دومره لږه موده کې ښیي چې اسلامي امارت د خپل پوځ په تخنیکي برخه کې هم پوره وړتیا لري. بل امنیتي کارپو وایي دا پرمختګ به نه یوازې د ځواکونو د خوځښت په برخه کې مرسته وکړي بلکې د هیواد په دفاع کې به هم ستر رول ولري. د اسلامي امارت پلویانو د دې پرمختګ ستاینه کړې ده. یو کس لیکلي دا د اسلامي امارت د جدي هڅو څرګندونه کوي چې د هیواد دفاعي ځواکونه پیاوړي کړي. بل کس وایي د اسلامي امارت په واکمنۍ کې د هرې برخې سمون او پرمختګ روان دی او دا د ټیکاو او امنیت پر لور یو بل مهم ګام دی. په 215 میوند قلي اردو کې 83 بېلابېل پوځي ګاډي ګټې اخیستنې ته چمتو شوي. د 215 میوند قلي اردو د تخنیک او وسلې مدیریت اړوند د حمایه کنډک د مسلکي کسانو له لوري د 2 میاشتو په بهیر کې 83 بېلابېل ډول پوځي ګاډي سم او ګټې اخیستنې ته چمتو شوي. په روغو شوو ګاډو کې یو 50 هاموي ټانګونه، 20 انټرنیشنل ګاډي او 2 انټرنیشنل کیرنګ ګاډي ګډ دي چې د هیواد د دفاع لپاره به ترې ګټه واخیستل شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.